بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اناجیل یا د ناوړک په هکله معلومات شیر کوو، ایله داسې تاسو به خوښه سي. اناجیل د کوټې څخه د شمال په لوري تقریبا د شمال ختیځ په لوري موقعیت لري. دا ځینې خلک 11 کیلومتره بیانوي، ځینې 18 بیانوي او ځینې بیا 20 بیانوي. هغه دا دی چې په دې پخوا کینټ نه و چې کله برطانوي سامراج دلته یرغل کړی و، خو بیا دلته کینټ جوړ سو. د کینټ داسې سیده د کوټې ښار څخه سیده چې د ختیځ یا شمال ختیځ په لوري ځي، دا ډېره لنډه پرېوځي. خو بیا چې دا کینټ په منځ کې راغلی چې د نوي کلي په لاره ځي، بیا دا څه اوږده سي. دا جهیل تقریبا په 1804 کال کې د برطانوي دور حکومت په مهال د مقامي خلکو د اوبو د اړتیاو لپاره جوړ شوی دی. دا جهیل ښکلا د هغې شاوخوا غرونه او ونې څخه سرچینه اخلي. جهیل ته یو زړه راکښونکي منظر ورکوي دا شینګستي پخوا ډېره زیاته وه، خو بیا پښتنو افغانانو دغه درختې د ریبلو باندې پیل وکړو چې تر ډېره پورې دغه ښکلا چې د هغه وزوبلوله. د اناجیل ښکلا د هغې شاوخوا ټول غرونه ډېر خوبصورت دي چې جهیل ته یو ښکلي یو زړه راکښونکې منظره ورکوي. دا جهیل او یخو اوبو په کښتۍ چلولو او کب نیولو هم ممکن دی. دلته خلک ماهیان هم نیسي چې دا د سیلګرۍ لپاره یو مهم ځای جوړوي. اناوړک د اناجیل څخه تقریبا 8 کیلومتره لیرې یو ښکلی وادي ده، د غرونو منځ کې یو ځای دی چې دا د پښتنو افغانانو ځای دی چې د درختو، ندیانو، غرونو لخوا ډېر شاوخوا خوبصورتي لري. دا سیمه په ځانګړي ډول د دوبي په موسم کې مقامي خلکو او سیلانیانو ته جذباتیت لري. کله چې خلک د ښار د ګرمۍ نه تښتي او دلته راځي، په ناوړه کې د کیمپ لګولو، پیکنیک کولو او په پښو سفر کولو امکانات هم شته. د قدرتي ښکلا سره یو آرام او زړه راکښونکي چاپیریال برابروي. دا دواړه ځایونه نه یوازې د قدرتي ښکلا لپاره مشهور دي، بلکې د مقامي کلتور او د سهیلي پښتونخوا د سیلګرۍ په وده کې هم مهم رول لري. موږ راغلي یو نن دې ښکلاییز مقام ته او د دې سیلګرۍ به کوو او د دې تاریخ د هسټري په هکله باندې به هم د دې خلکو د دې ځوان عصمت کاکړ او نورو ملګرو سره خبره کوو او تاسو ته به دغه ښکلا ښکاره کوو چې دغه وخت د ډي ایچ ای چې دا پر دې جوړېږي او د اناجیل څخه په 100 کیلومتره باندې دلته د ډي ایچ ای پلاټونه چې دي د هغو تقسیم روان دی او نور زیات د دې پر تاریخ باندې به خبره کوو. خوشحاله اوسئ. مننه.